یوې ډي ان اې څخه بل ډي ان اې جوړ شي د ته ریپلیکیشن ویل کیږي او کله چې د یوې ډي ان اې څخه یو ار ان اې جوړ شي د ته څه ویل کیږي د ته موږ تاسو ټرانسکریپشن وایو چې هغه به لایزوزومل پروتینونه وي چې هغه به د لایزوزوم په جوړښت کې بیا د دې څخه استفاده کیږي یا به هغه پروتینونه چې وي هغه به ممبران پروتینونه وي چې هغه به په ممبران کې به دغه څخه استفاده کیږي او یا به هغه پروتینونه وي چې هغه به بیا څه کیږي چې هغه به بیا د بدن څخه د حجرې څخه اکسکریټ کیږي د دې پروتینونو یا په دې انزایمونو کې چې په مجموعه کې دغه ټولو انزایمونو ته چې ویل کیږي د ټولو انزایمونو ته هایدرولایټیک انزایمز ویل کیږي چې دغه هر یو انزایم خپل ځان ته جلا جلا وظیفه لري مثلا د ته پروتون ایټیپیز ویل کیږي چې شورته ویل کیږي د ته پروتون ایټیپیز ورته ویل کیږي اوس نو پروتون ایټیپیز چې دی دا به د چی لپاره استفاده کیږي او دا د لایزوزوم په دغه شاوخوا کې ولې موجود دی بسم الله الرحمن الرحیم نبی مدثر یم نن راځم را تاسو د تیرو ویډیوګانو په ادامه سره پر لایزوزوم باندې بحث کوو لایزوزوم زده کوو چې لایزوزوم خپل چی شي دی د دې ساختمان سره کم دی او همدارنګه د دې وظیفه چی شي ده خو دغه تر مخه یو راځو د تیرو ویډیوګانو یو لنډ ریویو کوو ګورئ موږ تاسو په تیر درسونو کې ویلي وو په تیر ویډیوګانو کې مو دا زده کړي وو چې په یوه حجره کې یو هسته موجوده وي نوکلیس موجود وي همدارنګه رف انډوپلازمیک ریټیکولم موجود وي او سموث انډوپلازمیک ریټیکولم موجود وي همدارنګه ګولجي اپاریټس او همدارنګه پیروکسیزومز لایزوزومز دا ټول ساختمانونه په یوه حجره کې موجود وي نو موږ تاسو د چی څخه را شروع کړی وو موږ تاسو د نوکلیس یا هم د هستې څخه را شروع کړی وو موږ داسې ویلي وو چې نوکلیس یا هم هسته چې ده په دې کې د ننه خپله چی شته په دې کې د ننه ډي ان اې شته چې دغه ډي ان اې چې ده د دې څخه یوه ار ان اې د مثال په توګه سره څه وسي ځینې ټرانسکریپټ سي د مثال په توګه د دې څخه یوه دنه ار ان اې چې ده هغه څه وسي د دې څخه ټرانسکریپټ سي یو ام ار ان اې د دې څخه ټرانسکریپټ سي او دا پروسه هم موږ تاسو ویلې وه چې کله د یوې ډي ان اې څخه بله ډي ان اې جوړه سي د ته ریپلیکیشن ویل کیږي او کله چې د یوې ډي ان اې څخه یو ار ان اې جوړه سي د ته څه ویل کیږي د ته موږ تاسو ټرانسکریپشن وایو نو کله چې د ډي ان اې څخه ام ار ان اې جوړه سي بیا دغه ام ار ان اې چې دا چیرې ځي د ام ار ان اې ځي د رف انډوپلازمیک ریټیکولم کوم رایبوزومونه چې دي د رایبوزوم سره یو ځای کیږي او د رایبوزوم سره چې کله دا یو ځای سي نو د دغه ام ار ان اې چې سرته رسیږي د ام ار ان اې ټرانسلیشن سرته رسیږي چې په رایبوزوم کې د ام ار ان اې چې سرته رسیږي ټرانسلیشن یې سرته رسیږي یعنی د ام ار ان اې چې دا په رایبوزوم کې ټرانسلیټ کیږي او د هغه څخه وروسته په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې کله چې دا ټرانسلیټ سوله او دا معلومه سوله چې مثلا کوم پروتین دی چې مثلا هغه باید څه وسي باید جوړ سي مثلا لایزوزومل پروتین دی مثلا ممبران پروتین دی یا مثلا هغه پروتین دی چې هغه باید اکسکریټ سي کوم پروتین دی چې هغه باید څه وسي چې د هغه میسج دغه ام ار ان اې راوړی دی چې دا میسج دغه پروتین باید څه وسي باید جوړ سي او څه رقم پروتین دی نو دا ټول انفارمیشن په دغه ام ار ان اې کې وي چې هغه راوړي و رایبوزوم ته په رایبوزوم کې هغه ټرانسلیټ کیږي او په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې بیا سینتیسایز کیږي جوړیږي چې پر دې باندې هم تاسو مخکې بحث کړی ویلي مو چې په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې پروتینونه سینتیسایز کیږي کوم ډول پروتینونه سینتیسایز کیږي یا به هغه پروتینونه چې وي هغه به لایزوزومل پروتینونه وي چې هغه به د لایزوزوم په جوړښت کې بیا د دې څخه استفاده کیږي یا به هغه پروتینونه چې وي هغه به ممبران پروتینونه وي چې هغه به په ممبران کې به دغه څخه استفاده کیږي او یا به هغه پروتینونه وي چې هغه به بیا څه کیږي چې هغه به بیا د بدن څخه د حجرې څخه اکسکریټ کیږي د باندې به زیات دغه څخه هلته استفاده کیږي نو کله چې دا مثلا دلته ټرانسلیټ سوله د هغه څخه وروسته په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې دغه پروتین چې دی هغه څه کیږي سینتیسایز کیږي پروتین دلته څه وسو پروتین دلته سینتیسایز سو کله چې سینتیسایز سو د سینتیسایزیشن ترڅنګ دا خو یوازې جوړ سو د هغه ترڅنګ په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې دا فولډ کیږي سره راپیچل کیږي او ترڅنګ یې ان ټایپ ګلایکوسیلیشن هم دلته سرته رسیږي چې سرته رسیږي دلته ان ټایپ ګلایکوسیلیشن موږ تاسو ویلي و چې ګلایکوسیلیشن چې دی هغه یو او ټایپ دی او بل ان ټایپ دی کوم ان ټایپ ګلایکوسیلیشن چې دی هغه هم په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې سرته رسیږي چې د هغه څخه وروسته پروتین به
مثلا څه وسي پروتین به فولډ سي او همدارنګه دا به اکټیویټ سي یعنی ان ټایپ کوم ګلایکوسیلیشن چې د دې دی هغه ګلایکوسیلیشن به هم سرته ورسیږي او د هغه څخه وروسته په یو ویزیکل کې و سایټوپلازم ته څه وسي ریلیز بسي په یو چې شي کې په یو ویزیکل کې د مثال په توګه سره مثلا چې شي په یو دغه په د ویزیکل کې به دا څه وسي دا پروتین مثلا دغه رف اندوپلازمیک ریټیکولم څخه دا به راوځي او د هغه څخه وروسته به دا چیرې ځي ګولجي اپاراټس ته ځي خو د ګولجي اپاراټس تلو څخه تر مخه غواړم چې یو شی تاسو زده کړئ هغه دا چې ګورئ په دغه کوم پروتین چې باید د مثال په توګه سره دا پروتین دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم څخه په د ویزیکل کې راووتی اوس دا پروتین خو کولای شي چې مثلا چیرې دا پروتین خو کېدای شي چې ممبران ته ولاړ شي دا پروتین خو کېدای شي چې لایزوزوم ته ولاړ شي ځکه چې ما تاسو ویل چې یا به هم لایزوزومل وي یا به ممبران پروتین وي او یا به اکسکریټډ پروتین وي مګر دا بیا ګولجي اپاراټس ته ولې ځي دا په دې خاطر چې دا کم ویزیکل چې دی دا د چشم په شاوخوا واسطه سره سراوند شوی دی دغه ویزیکل په د خپل په د رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې دا په کاپ 2 پروتینو په واسطه سره دا څه کېږي دا سراوند کېږي کاپ 2 پروتینونه دغه کاپ 2 پروتین چې دی دا دغه ویزیکل ته وایي چې ته چیرې ولاړ شه ته ګولجي اپاراټس ته ولاړ شه معنا دغه کاپ 2 پروتینونه خپله دغه ویزیکل چې دا ګولجي اپاراټس ته یې لیډ کوي او هغه ته یې ګایډ کوي معنا دا چې اوس ګورئ دا پروتین چې د دې ځای څخه راووتی دا معنا نه چې اوس نو بله دا هر ځای تللی سي نه د دې پر شاوخوا باندې یو خاص ډول پروتین موجود وي چې هغه دا څه په کړی وي سراوند کړی وي د دې پر شاوخوا باندې موجود وي چې هغه پروتین ته کاپ 2 پروتین وایي دغه کاپ 2 پروتین چې دی دا و دغه ویزیکل ته وایي چې ته چیرې ولاړ شه ګولجي اپاراټس ته ولاړ شه نو دا راځي چیرې دا ویزیکل چې دی دا راځي ګولجي اپاراټس ته او د دې سره څه کېږي د دې سره مثلا هغه فیوز کېږي او که د دې کوم مواد چې مثلا یې هغه ګولجي اپاراټس ته د سیس ګولجي د لارې د سیس ګولجي د لارې هغه څه کوي ګولجي اپاراټس ته ریلیز کوي په ګولجي اپاراټس ته ځان رسوي اوس نو په ګولجي اپاراټس کې که چیرې موږ تاسو وګورو په ګولجي اپاراټس کې ما تاسو ته ویلي وه چې دلته د پروټینونو موډیفیکیشن سرته رسیږي اکټیویشن یې سرته رسیږي کوم ډول اکټیویشن یې سرته رسیږي یو چې دی هغه ان ټایپ اکټیویشن یا هم ګلایکوسیلیشن سرته رسیږي او بل یې او ټایپ او دغه او ټایپ چې دی دا موږ تاسو مخکې هم ویلي وه چې دا هغه ګلایکوسیلیشن دی چې یوازې په ګولجي اپاراټس کې سرته رسیږي دغه ډول ګلایکوسیلیشن چې دی دا په ټوله سیل یا په ټوله حجره کې په بل هیڅ اورګانیل کې دا سرته نه رسیږي اوس ګورئ دا ان ټایپ چې و دا په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې هم سرته رسیږي پروتین چې کله رف اندوپلازمیک ریټیکولم ته راسي په رف اندوپلازمیک مثلا دلته جوړ سو د هغه څخه وروسته په رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې دننه د دې په خپله ان ټایپ ګلایکوسیلیشن سرته رسیږي مګر کوم او ټایپ ګلایکوسیلیشن چې دی دا یوازې په ګولجي اپاراټس کې سرته رسیږي نو کله چې دا پروتین ګولجي ته رالی په ګولجي کې بیا د دې ان ټایپ او همدارنګه او ټایپ هم ګلایکوسیلیشن چې دی هغه سرته رسیږي او دغه پروتینونه چې دي دا موډیفای کوي دغه پروتینونو ته چې شي کوي دا پروتینونه په هغه شکل سره موډیفای کوي په څه رقم شکل سره چې د ام ار ان اے میسج راغلی معنا که د ام ار ان اے میسج دا و چې لایزوزومل پروتین جوړ ک نو په ګولجي کې به دغه پروتین داسې په داسې شکل سره موډیفای سي چې دا بیا د ګولجي څخه د وتو وروسته چیرې ځي لایزوزوم ته به ځي که چیرې د ام ار ان اے میسج داسې راغلی و چې ممبران پروتین جوړ ک نو دغه پروتین چې دی دا په ګولجي اپاراټس کې د موډیفیکیشن څخه وروسته بیا چیرې ځي ممبران ته وځي او حالت به د څخه استفاده کیږي او که چیرې دغه پروتین دغه ام ار ان اے داسې میسج راوړی و چې ته اکسکریټډ پروتین جوړ کړه داسې پروتین جوړ کړه چې هغه باید د حجرې څخه د باندې ولاړ سي هلته د څخه استفاده کیږي نو دغه ګولجي اپاراټس دا په دغسې شکل سره څه کوي موډیفای کوي په داسې شکل سره اکټیویټ کوي چې دا پروتین کله د ټرانس ګولجي څخه دا راوځي دغه د ټرانس ګولجي د برخې څخه ګورئ دلته د دې هغه ټوله کوم موډیفیکیشن چې دی هغه ټوله سرته ورسېدی بیا د ټرانس ګولجي د لارې د ګولجي دغه برخه چې ده موږ تاسو د ګولجي پر ساختمان باندې بحث کړی دی که چیرې تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی نو تاسو ولاړ سئ مخکې ویډیو وګورئ په دې ساختمان جوړښت به تاسو زده کړي نو بیا دا څه شي کېږي د سانس د دغه کوم ټرانس ګولجي چې ده د دې له لارې دا د باندې راوځي او د هغه څخه وروسته به یا دغه پروتین چې په ویزیکل کې موجود دی د ټرانس ګولجي د لارې دا راووتی او دلته دننه موډیفای سو دلته دننه اکټیویټ سو ګلایکوسیلیشن یا ان ټایپ یا او ټایپ سرته ورسېدی د هغه څخه وروسته دغه ګولجي دغه پروتین څه به کړی وي موډیفای کړی وي پروتین که ممبران پروتین وي دا به ځي و ممبران ته هلته به دې څخه استفاده کېږي پروتین که هغه پروتین وي چې باید د حجرې څخه ووځي د باندې باید مثلا د وظیفه د اکسکریټ سي نو دا پروتین به ولاړ سي اکسکریټ به سي او پروتین که چیرې د لایزوزوم دپاره جوړ سوی ګورئ لایزوزوم خپله جوړ سوی د پروتینو څخه دی په دې کې مختلف ډول پروتین
پروټینونه موجود دي چې د هغو پروټینو په واسطه سره د خپل کار سرته رسولی شي. نو پروټین که جوړ شوی د لایزوزوم دپاره و چې ولاړ د لایزوزوم د جوړښت دپاره مثلا په لایزوزوم کې تا ته ضرورت لري، نو بیا به پروټین راځي چیرې و لایزوزوم ته به راځي. او په لایزوزوم کې بیا د دې پروټینو څخه څه کار اخیستل کیږي او څو رقمه پروټینونه په خپله په لایزوزوم کې موجود دي. راځو اوس پر لایزوزوم باندې بحث کوو. ګورئ موږ او تاسو ټوله دغه کوم ساختمان چې دی دې ته چې ویل کیږي دې ته لایزوزوم ویل کیږي. راځو اوس د لایزوزوم جوړښت ته، د لایزوزوم ساختمان ته او د هغه څخه وروسته د دې وظایفو ته. ګورئ فرض کړئ چې دا څه دی، دا یو لایزوزوم دی. لومړی شی چې تاسو باید په لایزوزوم کې زده کړئ هغه دا دی چې لایزوزوم چې دی دا په خپله څه رقم ساختمان دی. لایزوزوم یو سپیریکل ساختمان دی، یا هم دا څه رقم شکل لري، دا ګول شکل لري یا هم سپیریکل شکل لري. لومړی شی خو باید تاسو د دې د ساختمان په اړه دغه زده وي چې لایزوزوم چې دی هغه څه رقم شکل لري، هغه سپیریکل شکل لري. او د هغه څخه وروسته په لایزوزوم کې دننه مختلف پروټینونه موجود دي چې دغو پروټینونو ته خپله چې شروع کول شوی دي، خپله یو مشخص نام ورکول شوی دی، یو مشخص نوم ورکول شوی دی. دغه کوم پروټینونه چې چیرې دي، دغه کوم پروټینونه چې په لایزوزوم کې دننه موجود دي، دغه پروټینونو ته په خپله چې شروع کول شوی دی، یو مشخص نام ورکول شوی دی، نوم ورکول شوی دی چې دې ته چې هغه ته چې ویل کیږي، هغه ته ویل کیږي هایدرولایټیک انزایمز. چې شورته ویل کیږي هایدرولایټیک انزایمز. معنا کله چې تاسو چې شی واورئ هایدرولایټیک انزایمز واورئ، دا د هغه پروټینونه دي یا هغه انزایمونه دي چې دا په لایزوزوم کې دننه موجود دي. او دغه پروټینونه یا دغه انزایمونه چې دي هر یو خپل ځان ته جلا جلا وظیفه لري، هر یو خپل ځان ته چې لري جلا جلا وظیفه لري. ګورئ د لایزوزوم په ساختمان کې باید تاسو دا زده وي چې لایزوزوم چې دی خپل یو سپیریکل شکل لري، او همدارنګه په دې کې مختلف پروټینونه موجود دي چې هر پروټین خپل ځان ته جلا وظیفه لري، او دغه پروټینونو ته یو خاص نوم ورکول شوی دی چې څه ورته ویل کیږي هایدرولایټیک انزایمز ورته ویل کیږي. دغه انزایمونه یا دغه پروټینونه چې په دغه لایزوزوم کې موجود دي، دا په خپله کوم پروټینونه دي یا کوم انزایمونه دي، راځو هغه وایو. هغه پروټینونه یا هغه انزایمونه چې په لایزوزوم کې موجود دي هغه عبارت دي د څه شي څخه؟ هغه عبارت دي د نوکلیز څخه، همدارنګه د پروټیز څخه، د دې ترڅنګ لایپیز، او د هغه ترڅنګ ګلوکو، او د هغه ترڅنګ ګلوکو سایډیز. دا هغه انزایمونه دي یا هغه پروټینونه دي چې دا په یوه لایزوزوم کې دننه موجود وي. دغه پروټینونه یا دغه انزایمونه خپله د لایزوزوم چې شي دي وظایف دي، یا د دوی په واسطه سره یو لایزوزوم خپل کار سرته رسولی شي. دا چې د لایزوزوم وظیفه چې شي ده، راځو پر دې باندې مخکې بحث کوو. لومړی د لایزوزوم وظیفو ته که چیرې راسو، لایزوزوم چې دی هغه کولی سي چې غټ ماکرو مالیکیولز چې دي دا څپو کړي، دا بریک ډاون کړي، هغه پر کوچني کوچني ټوټو باندې وویشي او په تدریجي ډول سره یې له منځه یوسي. دا د لایزوزوم تر ټولو غټه وظیفه ده. دوهمه وظیفه د لایزوزوم دا ده چې لایزوزوم کولی سي هغه حجره چې هغه نوره نه جوړیږي او هغه حجره نوره څه سوې وي، په مکمل ډول سره ډیمیج سوې وي، په مکمل ډول سره خرابه سوې وي، نو لایزوزوم هغه حجره څه وکړي؟ له منځه یې یوسي، یا هم هغه مکمل څه وکړي؟ ډیګریډ کړي. اوس نو د لایزوزوم دغه وظیفه د څه شي په واسطه سره سرته رسوي؟ لایزوزوم خپل وظایف یا د خپل کار د دغو انزایمونو یا د دغو پروټینونو په واسطه سره سرته رسوي، چې په دې پروټینونو یا په دې انزایمونو کې چې په مجموعه کې دغه ټولو انزایمونو ته چې ویل کیږي، د ټولو انزایمونو ته هایدرولایټیک انزایمز ویل کیږي، چې دغه هر یو انزایم خپل ځان ته جلا جلا وظیفه لري. مثلا کوم نوکلیز انزایم چې دی دا د څه شي؟ دا د آر ان ای او همدارنګه د ډي ان ای په بریک ډاون کولو یا په ماتولو کې دا رول لري، یا هم دا چې شي کوي آر ان ای او ډي ان ای بریک ډاون کوي، په کوچني کوچني مالیکولونه یې ویشي او په تدریجي ډول سره یې له منځه وړي. همدارنګه پروټیز چې دی دا هم د پروټینونو په له منځه وړلو کې رول لري. لایپیز چې دی دا د لیپیډز په له منځه وړلو کې یا هم بریک ډاون کولو کې او یا هم په کوچني کوچني ټوټو ویشلو کې رول لري. او ګلوکوسایډیز چې دی دا بیا د کاربوهایډریټس په چې شي کې په ډیګریډ کولو یا هم د هغه په
د مثال په توګه سره د هغه په ماتولو کې یا بریک ډاون کولو کې دا خپل رول لري. یعنی د کوم لایزوزومل پروتینز چې دي یا هم لایزوزومل انزایم یا هایدرولایټیک انزایمز چې دي هر یو خپل ځان ته یو مشخصه وظیفه لري. معنا په دې کې انزایمونه موجود دي. داسې نه دي چې د لایزوزوم اوورال خپل د مثلا د یو کار د یو پروتین یا دوه پروتینو په واسطه سره سرته رسوي. نه، په دې کې مختلف پروتینونه موجود دي چې هر پروتین یې د جلا جلا ساختمان د ماتولو او د هغه د بریک ډاون کولو لپاره استعمالي. معنا که چیرې لایزوزوم ته یو پروتین راوړل سي چې دغه پروتین له منځه یوسه بریک ډاون یې نو پروټیز انزایم به پر هغه باندې کار سرته رسوي او هغه پروتین به بریک ډاون کوي له منځه به وړي. که چیرې مثلا دې ته مثلا نوکلیک اسید راسي ار ان ای یا ډي ان ای نو هغه څه شي کوي هغه هم دلته دغه کوم انزایمونه چې مثلا نوکلیز انزایم چې دی هغه دغه پروتین څه کوي د ار ان ای او ډي ان ای څه کوي ماتوي په کوچني کوچني ټوټو باندې وشي. همدارنګه لایپیز که چیرې یو لیپید راسي چې مثلا هغه لیپید باید نور بریک ډاون سي هغه له منځه یوسي یوړل سي نو لایپیز انزایم پر هغه لیپید باندې کار سرته رسوي او ګلوکوسایډیز هم همداسې. معنا دغه د چې شي په د لایزوزوم په ساختمان کې هغه تر ټولو مهم شیان چې دي هغه دا شیان چې د په ساختمان کې دا شیان موجود دي. دوهم تر ټولو مهم شی که چیرې تاسو وینئ هغه دا چې دغه کوم ساختمانونه چې تاسو وینئ دا شین رنګ ساختمانونه چې تاسو وینئ دا څه شي دي؟ دا کوم ساختمانونه چې تاسو وینئ دې ته پروټون ایټیپیز ویل کیږي. چې ورته ویل کیږي دې ته پروټون ایټیپیز ورته ویل کیږي. اوس نو پروټون ایټیپیز چې دی دا به د څه لپاره استفاده کیږي او دا د لایزوزوم په دغه شاوخوا کې ولې موجود دي؟ ګورئ پروټون ایټیپیز چې دی دا د دې وظیفه څه شي ده؟ د پروټون ایټیپیز وظیفه دا ده چې د سایټوپلازم څخه په دوامداره ډول سره د هایدروجن یا هم پروټون چې دی پروټون څه په وکړي دا په دوامداره ډول سره پروټون د سایټوپلازم څخه و چې شي ته راوړي و دغه کوم لایزوزوم چې دی دې ته راوړي. معنا د پروټون ایټیپیز وظیفه چې ده هغه دا ده چې دا د سایټوپلازم څخه کوم پروټونونه چې دي هغه په دوامداره ډول سره دننه و لایزوزوم راوړي. د نن لایزوزوم ته ولې باید راوړي؟ په دې خاطر چې دغه کوم انزایمونه چې دي که نوکلیز دي که پروټیز دي که لایپیز دي که ګلوکوسایډیز دي دا په یو خاص انوایرنمنت کې خپل کار سرته رسولی سي. که هغه انوایرنمنت و دوی ته برابر سي دوی اکټیویټ کېدلی سي او دوی خپل کار سرته رسولی سي او که هغه انوایرنمنت و دوی ته برابر نسي نو دوی څه شي کېدای سي دوی خپل کار سرته نسي رسولی او دوی به یا به مثلا کار به سرته نه رسوي یا به خراب سي او یا به هم دوی په تدریجي ډول سره په خپله له منځه ولاړ سي. نو ځکه دغه پروټون ایټیپیز چې دی دا ډیر مهم دی تر څو د سایټوپلازم څخه پروټونونه چې راسي دننه و لایزوزوم ته راسي او د لایزوزوم چې دی هغه انوایرنمنت جوړ کړي په کوم انوایرنمنت کې چې دغه ټوله انزایمونه په نارمل ډول سره خپل وظیفه سرته رسولی سي. اوس نو هغه انوایرنمنت څه شي دی؟ ظاهر دا خو واضح خبره ده چې کله پروټونونه راځي دننه و چې شي ته و لایزوزوم ته نو د لایزوزوم دغه کم دننه انوایرنمنت چې دی دا به څه رقم کیږي دا به اسیډیک کیږي دا به څه رقم کیږي تیزابي به وي ځکه چې پروټونونه دننه راځي نو کله چې انوایرنمنت اسیډیک کیږي یا تیزابي کیږي نو پی ایچ چې دی هغه به هم څه رقم کیږي ورسره کښته کیږي به هغه پی ایچ یا هغه اندازه اسیډیټي چې زموږ د لایزوزوم دننه په کار ده د دغه انزایمونو د فعال ساتلو لپاره هغه تقریبا څو ده تقریبا 15 معنا پی ایچ باید 15 وي. کله چې پی ایچ 15 وي نو په دغه رقم انوایرنمنت کې کله چې پی ایچ څو وي پی ایچ 15 وي په دغه رقم انوایرنمنت کې نوکلیز پروټیز لایپیز او ګلوکوسایډیز په نارمل ډول سره خپل وظیفه خپل کار سرته رسولی سي. نو په دې خاطر د دې په شاوخوا باندې دغه پروټون ایټیپیز کوم پروټونونه چې دي دا موجود دي او دا په دوامداره ډول سره د ای ټي پی په استعمال سره د چشپي استعمال سره د ای ټي پی یا هم د انرژي په استعمال سره دا دغه کوم انزایمونه چې دي دا د باندې څخه یې و چې ته وړي د ننه و لایزوزوم ته وړي د ای ټي پی په استعمال سره دغه چې شي کوي د ننه یې وړي. دا د لایزوزوم چې و مکمل ساختمان سو دغه څخه وروسته که چیرې موږ د لایزوزوم وظایفو ته راسو چې ګورې دا خو د دې په ساختمان کې دغه شیان موجود دي د دې په ساختمان کې دا شیان موجود دي. اوس نو د دغو شیانو په واسطه سره لایزوزوم کمی وظیفې سرته رسوي. که هغه وظیفو ته راسو د وظیفو د جملې څخه لومړنۍ وظیفه چې ده هغه د لایزوزوم دا ده چې دا ماکرو مالیکولز ډیګریډ کوي معنا غټ مالیکولونه چې دي هغه څه کوي بریک ډاون کوي او هغه په تدریجي ډول سره له منځه وړي. د دغه ګوري دا کم ماکرو مالیکولونه چې دي چې په لایزوزوم کې
دا څه پکې ډیګریډ کیږي یا دا مثلا بریک ډاون کیږي او له منځه ځي. یو شي ته که ستاسو فکر وي دغه مالیکولونه خو کیدلی سي چې دغه مالیکولونه خو چې دي دا به د حجرې د باندې موجود وي. لایزوزوم خو په حجره کې دننه موجود دی. لایزوزوم چیرې موجود دی؟ لایزوزوم په حجره کې دننه موجود دی. نو د دې وظیفه چې دا ده چې دا د غټ مالیکولونه مثلا دا بریک ډاون کې، نو دا غټ مالیکولونه خو اول باید حجرې ته راوړل سي. دا غټ مالیکولونه اول باید چی شو وسی؟ دا غټ مالیکولونه اول باید حجرې ته راوړل سي. کله چې دوی حجرې ته راوړل سي د هغه څخه به وروسته بیا لایزوزوم خپل کار شروع کړي. لایزوزوم به بیا هغه مثلا واخلي، دغه سره به فیوز سي او بیا به هغه په بریک ډاون کې او هغه به له منځه یوسي. لومړی شی خو د دې تر مخه چې لایزوزوم خپله وظیفه سرته ورسوي، لومړی کار دا دی چې هغه مالیکول چې هغه موږ غواړو چې بریک ډاون یې کړو، هغه به کوچني ټوټو وویشو، هغه له منځه یوسو. لومړی باید هغه مالیکول موږ حجرې ته را دننه کړو. نو کوم دغه مالیکولونه چې دي دا په څو طریقو سره موږ کولی سو چې حجرې ته یې دننه کړو. دا مالیکولونه کولی سو په څو طریقو سره یې حجرې ته دننه کړو. چې د هغو طریقو د جملې څخه لومړۍ طریقه چې د ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس دی. ګورئ دغه شی باید ستاسو په یاد ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس، ساده انډوسایټوسس نه دی، ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس دی. ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس معنا چی شي؟ څه رقم کار سرته رسوي؟ ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس کې دغه کوم ریسپټرونه چې دي، دا کوم ریسپټرونه چې دي، دغه ریسپټرونه یا د یو لیپید سره یا د یو وایرس یا بکټریا سره او یا هم د یو پروتین سره دوی یو ځای کیږي. کله چې دوی دې سره یو ځای شو نو دننه په حجره کې چې شي سته، دننه په حجره کې کلیټرین کوټډ پروتین سته. دغه پروتینونه الرټ کیږي. دوی چې کله الرټ سوله نو دوی راځي دغه ساختمان کې چې تاسو ویني، دوی راځي د دغه د سیل ممبران د حجرې په دننه طرف سره دوی اټچ کیږي. د دوی وظیفه چې شي دغه سیل ممبران دننه طرف ته کشوي. د سیل ممبران څه کوي؟ دا دننه طرف ته کشوي. دوی چې کله دا دننه طرف ته یوسي نو هلته دوی چې کوي دوی دا دننه طرف ته یوسي، نو دوی د یو وزیکل په شکل سره د پروتینونو د حجرې دننه وړي. معنا دا چې تاسو وګورئ کله چې که دغه مثلا دغه کومه حجره ده، د دې حجرې د دغه سل ممبران دي، که دا برخه مثلا دننه کش سي، دننه یوړل سي، نو دوی داسې څه رقم کیږي، دوی په خپله سره راپیچل کیږي او په نتیجه کې د یو وزیکل په شکل سره د ریسپټرانو سره یو ځای سره د ریسپټرانو دوی په دغه ریسپټر کې څه پکېږي سره راټولیږي. اوس نو هغه د مواد یا مثلا هغه وایرس پروتین یا لیپید چې د هغه د ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس د طریقې له لارې حجرې ته وړل سوي هغه موادو ته چې ویل کیږي، هغه موادو ته په خپله انډوزومز ویل کیږي. دغه یو شی باید ستاسو په یاد وي چې هغه مواد چې د انډوسایټوسس طریقې په واسطه سره حجرې ته دننه داخلیږي تر څو لایزوزوم هغه بریک ډاون کړي، هغه موادو ته کم ټرم کارول کیږي، هغه موادو ته انډوزوم کارول کیږي. یو شی باید ستاسو په یاد وي، هغه دا چې تر اوسه پورې لا دا د لایزوزوم سره یو ځای سوی نه دی. دا تر اوسه هغه پروسس دی چې موږ د حجرې د باندې څخه د چی څخه د حجرې دا کم د باندې طرف چې دی د دې څخه مواد فقط حجرې ته را داخلوو تر څو لایزوزوم هغه څه پوکي خپل کار سرته ورسوي او هغه مواد بریک ډاون کړي. دغه رقم طریقه چې ده یا ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس چې دی، لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې په بدن کې بیخي ډېر حجرات شته، مختلف ډوله حجرات شته. هر ځینې په دا ټولو حجراتو کې مثلا دغه کوم ساختمانونه چې موږ ویل دا ټوله موجود وي او د هر یو ساختمان سره کم چې موږ وظیفې وویلې دغسې د خپل کارونه سرته رسوي. اوس نو د ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس چې دی دا په ځینو خاص ډول حجراتو کې دی په زیات اندازه سره په دغه طریقه سره مواد دننه وړي او بیا هغه لایزوزوم بریک ډاون کوي. هغه کومې حجرې دي؟ هغه بی لیمفوسایټس دي. معنا دا چې بی لیمفوسایټس یا بی سیلز هغه حجرات چې ځکه چې دوی څه شي دي، ځکه چې دوی انټیجن پریزنټر سیلز دي، دوی چې شي دي انټیجن پریزنټر سیلز دي، نو دوی پر خپل شاوخوا باندې زیات ریسپټرونه لري. ځکه په بی لیمفوسایټ کې د کله چې بی لیمفوسایټس یا بی سیلز غواړي چې یو مواد دننه یوسي تر څو لایزوزوم هغه بریک ډاون کړي، نو په دوی کې زیاتره وخت د دغې طریقې څخه استفاده کیږي. دوی د دغه طریقې په واسطه سره مواد دننه وړي او بیا هغه څه کوي او بیا هغه د لایزوزوم سره فیوز کیږي او لایزوزوم هغه له منځه وړي. لومړنۍ طریقه سو. دویمه
درېیمه طریقه د فاګوسایټوسس طریقه ده. فاګوسایټوسس کې څه رقم کیږي؟ ګوري په فاګوسایټوسس کې یو تاسو فرض کړئ چې دا مثلا یا یو وایرس دی یا د مثال په توګه سره یو بکټریا ده. دغه کومه حجره چې ده دا غواړي چې دغه وایرس یا د بکټریا څه وکړي له منځه یوسي. نو حجره خو خپله له منځه نسي وړلی. په حجره کې دننه یو ارګانیل موجود دی د لایزوزوم په واسطه سره چې د هغه په واسطه دا کولی شي چې دا له منځه یوسي. نو لومړی دا حجره څه شي کوي؟ لومړی دا حجره کوشش کوي چې دغه وایرس یا هر شی چې وي مثلا بکټریا هر شی چې وي هغه د حجرې دننه یوسي تر څو وروسته هغه د لایزوزوم سره فیوز سي او بیا هغه څه پوسي بیا لایزوزوم هغه بریک ډاون کې په کوچني ټوټو یې وویشي او په تدریجي ډول سره یې له منځه یوسي. نو دا حجره څه شي کوي؟ په فاګوسایټوسس کې حجره د خپل سیل ممبران چې ده د خپل سیل ممبران په واسطه سره خپل سیل ممبران د دغه کوم ساختمان چې دی د دې پر شاوخوا باندې راګرځي او دا دننه طرف ته وړي. دا څه به کوي؟ دننه طرف ته وړي، انګولف کوي. کله چې دا ساختمان د خپل دننه طرف ته یوړي نو د هغه سیل ممبران کې چې شي دی د دې پر شاوخوا باندې ویزیکل جوړوي. اوس نو دغه مواد چې دی دا حجرې ته رادننه سوله بیا دا ځي د لایزوزوم سره فیوز کیږي او هلته بیا لایزوزوم دا څه به کوي؟ بریک ډاون کوي. په څه رقم طریقه سره کوي هغه هم وایو. نو دغه مواد چې د فاګوسایټوسس د طریقې له لارې و حجرې ته دننه را داخل سوه دغه مواد ته بیا فاګوزوم ویل کیږي. هغه چې د انډوسایټوسس په واسطه سره را داخل سوله د دغه طریقې په واسطه را داخل سوله هغه ته چې ویل کیږي انډوزوم ویل کیږي. او هغه چې د فاګوسایټوسس ډېر ساده اسانه کله چې یو وایرس یا هم یو بکټریا یو شی موجود وي او حجره غواړي چې مثلا هغه څه په وکړي هغه بریک ډاون کړي نو حجره خپل د حجروي غشا پر د ساختمان باندې څه کوي؟ خپل د حجروي غشا په واسطه سره د ساختمان ځان ته راکشوي دا خوري ځان ته راکشوي او بیا د خپل حجروي کومه غشا چې د دې په واسطه دا په ویزیکل کې یا مثلا دا سراونډوي شاوخوا او بیا د هغه څه وروسته لایزوزوم ته ورستوي. نو دغه ساختمان ته په خپله چې ویل کیږي دغه ساختمان ته چې دا تر اوسه له د لایزوزوم سره نه دی یو ځای سوی دې ته فاګوزوم ورته ویل کیږي. دغه کوم فاګوسایټوسس چې دی یا هغه طریقه په کوم کې چې حجره د خپل حجروي غشا په واسطه سره پر ټوله ساختمان ځان ته دننه راکشوي او هغه څه به کوي وروسته په تدریجي ډول سره هغه له منځه وړي د لایزوزوم په واسطه سره. دغه طریقه چې د مواد دننه راوړل کیږي د فاګوسایټوسس په واسطه سره دغه طریقه زیاتره په WBCs کې کارول کیږي. ولې؟ ځکه چې WBCs موږ او ستاسو ایمیون سیستم لپاره دي نه. نو په ایمیون سیستم کې زیاتره وخت کله چې وایرس بکټریا هر شی وي نو هغه دی څه به کوي؟ حجراتو ته یې دننه وړي او بیا هغه له منځه وړي تر څو هغه بدن څه به وکړي؟ زیانمن یې نه کړي. نو دغه رقم طریقه چې دا په WBCs کې زیاته سرته رسیږي په خاصه توګه مایکروفاجس سیل ځکه په WBCs خو هم مختلفې حجرات لري لکه د دوی مایکروفاجس سیل چې دی په هغه کې دغه طریقې څخه استفاده کیږي تر څو وایرس او بکټریا څه به وکړي؟ د حجرې دننه یوسي. او درېیمه طریقه چې ده دا ډېره اسانه ده اټوفاجي. په دې کې د حجرې د باندې څخه شیان نه راوړل کیږي بلکې دا فرض کې دا یو حجره ده د حجرې خپل دننه که مثلا یو ارګانیل وي د مثال په توګه سره دا ارګانیل دی مثلا رایبوزوم دی صحیح دی. رایبوزوم چې دی دا مثلا څه به سوی دی؟ دا خراب سوی دی دا مثلا ډیر زوړ دی یا مثلا دا ډیفیکټیو سوی دی خراب سوی دی نور د خپل کار سم سرته نسي رسولی. همداسې مثلا یو بل ارګانیل دی یو بل ساختمان دی دوی خپل کارونه سم سرته نسي رسولی. نو په اټوفاجي کې څه شي کیږي؟ په اټوفاجي کې د دوی هغه ساختمانونه چې هغه یا زاړه وي یا ډیفیکټیو وي دوی خپل کار سرته نسي رسولی نو پر دوی پر شاوخوا باندې یو لیر راګرځول کیږي یو ممبران راګرځول کیږي ممبران د دوی څخه جوړیږي او دغه ممبران بیا چیرې استول کیږي؟ لایزوزوم ته استول کیږي چې په لایزوزوم کې بیا دوی څه کیږي؟ دوی بریک ډاون کیږي. ګورئ نو تر اوسه پورې چې کومې طریقې موږ تاسو وویلې دغه ټوله طریقې که هغه ریسپټر میډیټډ ده که هغه فاګوسایټوسس ده که اټوفاجي ده دا ټوله هغه طریقې دي د کوم په واسطه سره چې مواد و لایزوزوم ته آماده کیږي. مواد و لایزوزوم ته څه کیږي؟ آماده کیږي تر څو لایزوزوم بیا هغه مثلا څه وکړي؟ بریک ډاون یې کړي په کوچني کوچني ټوټو یې وویشي او هغه له منځه یوسي. د هغه څخه وروسته موږ راسو چې په لایزوزوم دا کار په څه ډول سره سرته رسوي؟ لایزوزوم دا کار څنګه کوي؟ راځو هغه مثلا تاسو فرض کړئ چې دا مثلا حجره ده کله چې مثلا د ریسپټر میډیټډ انډوسایټوسس د لارې مثلا انډوزوم مثلا را داخل سو حجرې ته همدارنګه د فاګوسایټوسس د لارې مثلا فاګوزوم را داخل سو او همدارنګه ځینې ارګانیلز یا ځینې مالیکولونه په خپله په حجره کې مثلا هغه څه پسې وه
هغه باید له منځه یوړل سوی وای، هغه زاړه و، خراب و. نو پر دې باندې هم هغه ممبران راوګرځېدی او دوی څه رقم سوه، دوی لایزوزوم ته د تګ لپاره آماده سول. اوس دا مواد ټول هغه مواد دي چې دوی باید لایزوزوم ته ولاړ سي تر څو د لایزوزوم سره فیوز سي او لایزوزوم دوی څه وکړي، د منځه یوسي. ګورئ اوس نو په حجره کې خو لایزوزوم سته، هغه لایزوزوم چې د هغه سره تر اوسه پورې هیڅ شی نه وي فیوز سوی، یو ځای سوی، هغه لایزوزوم چې د هغه سره لا هیڅ شی هم نه وي فیوز سوی، هیڅ شی هم نه وي ورسره یو ځای سوی، هغه لایزوزوم ته چې ویل کېږي، هغه لایزوزوم ته یو خاص نوم ورکول سوی دی، دې ته ویل کېږي پرایمري لایزوزوم. دې ته چې ویل کېږي دغه لایزوزوم چې د دې سره هیڅ شی هم نه وي یو ځای سوی او دا تر اوسه پورې څه رقم وي، تر اوسه پورې د دې کې فقط هغه خپل کوم انزایمونه چې دي هغه موجود وي، دغه رقم لایزوزوم ته چې ویل کېږي، دغه رقم لایزوزوم ته ویل کېږي پرایمري لایزوزوم. اوس نو مواد چې کله حجرې ته راغله، مواد خو راغلي د دغه دپاره دي چې دوی له منځه یوړل سي، راوستل سوي د دغه دپاره دي. نو په دې ځای کې دا کوم مواد چې دي دا څه به کېږي، دا دواړه سره فیوز کېږي، دا به چې شي مثلا د انډوزوم چې دی دا به د لایزوزوم سره څه به وسي، دا به د لایزوزوم سره فیوز سي. همدارنګه دغه کوم مثلا چې شي چې و فاګوزوم چې و دا به د لایزوزوم سره یو ځای سي، او دغه کوم مواد چې و چې مثلا دې ته موږ د چی نوم ورکړی و، دې ته مو د آټو فاګوزوم نوم ورکړی و. آټوفاګوزوم چې دی دا مواد به هم راسي، دا به د لایزوزوم سره څه په وسي، دا به د لایزوزوم سره ټوله فیوز سي. معنا دا چې کوم مثلا کوم اندوزوم چې موږ لرو او همدارنګه کوم د مثال په توګه سره هغه کوم اندوزوم چې دی او همدارنګه لایزوزوم چې دی به دواړه یو د بل سره، یعنی دغه اندوزوم او همدارنګه اندوزوم او د دې ترڅنګ دغه لایزوزوم چې دی دا به دواړه څه په وسي سره، دا به دواړه سره فیوز سي. همدارنګه کوم دغه فاګوزوم چې دی او د دې ترڅنګ دغه لایزوزوم چې دی دا به هم دواړه څه په وسي سره فیوز بسي. او دغه کوم مواد چې په ویزیکل کې موږ سره راټول کړي و، دغه مواد او د دې ترڅنګ لایزوزوم دا به دواړه یو د بل سره څه په وسي، دوی به سره فیوز سي. اوس نو کله چې اندوزوم، فاګوزوم او آټوفاګوزوم چې دی چې حجرې ته دوی راوړل سوي د چې شي دپاره د له منځه وړلو دپاره، کله چې دوی د پرایمري لایزوزوم سره یو ځای سول، کله چې دوی د پرایمري لایزوزوم سره یو ځای سول، نو دا پرایمري لایزوزوم چې دی دا په سیکنډري لایزوزوم باندې بدلیږي. نور دې لایزوزوم ته چې ویل کېږي سیکنډري لایزوزوم ورته ویل کېږي. ولې؟ ځکه چې دوی د چی شي سره یو ځای سول، ځکه چې دوی د مثلا د اندوزوم، آټوزوم، د فاګوزوم یا هم آټوفاګوزوم سره څه په وسوله یو ځای سول، او د دوی لپاره خپل خاص مشخص نومونه سته. هغه لایزوزوم چې هغه د چی سره یو ځای سوی دی، هغه لایزوزوم چې هغه د اندوزوم سره یو ځای سوی دی، هغه ته چې ویل کېږي انډو لایزوزوم ورته ویل کېږي. او هغه لایزوزوم چې هغه د چی سره یو ځای سوی دی، د فاګوزوم سره یو ځای سوی دی، هغه ته چې ویل کېږي فاګو لایزوزوم ورته ویل کېږي. او هغه لایزوزوم چې هغه د آټوفاګوزوم سره یو ځای سوی دی، هغه ته چې ویل کېږي هغه ته آټوفاګو لایزوزوم ورته ویل کېږي. یعنی دا پرایمري لایزوزوم بیا په چی باندې بدلیږي، په سیکنډري لایزوزوم باندې بدلیږي. کله چې دوی یو د بل سره فیوز وله، نو دا خو موږ تاسو مخکې زده کړي وه چې دوی د ننه انزایمونه سته. کوم انزایمونه سته؟ د دوی د ننه هایدرولایټیک انزایمونه سته. د دوی د ننه چې سته، د دوی د ننه هایدرولایټیک انزایمونه سته. او دغه هایدرولایټیک انزایمونه چې دي چې په هغه کې پروټیز دی، په هغه کې لایپیز دی، په هغه کې ګلوکوسایډیز دی، او د دې ترڅنګ په دې کې نوکلیز دی. دا انزایمونه به ټوله چې شي، دا انزایمونه به ټوله پر دغه موادو باندې اټاک وکړي، او دا مواد به ټوله څه به وکړي، دغه مواد چې مثلا که هغه پروټین وي، نو پروټینونه به یې مثلا پروټیز ټوله بریک ډاون کړي. هغه که مثلا نوکلیک اسید وي، نو نوکلیز به هغه ټوله بریک ډاون کې. هغه که مثلا کاربوهایډریټس وي، نو هغه به ګلوکوسایډیز ټوله بریک ډاون کې. دغه ټوله چې دی بیا پر د موادو باندې چې شي کوي، د موادو ته اټاک پر کوي او دا ټوله بریک ډاون کوي. کله چې دا مواد ټوله بریک ډاون سوله، نو دوی به په ډیرو کوچني کوچني ټوټو، مونومیرز، په ډیرو کوچني کوچني ټوټو چې مثلا هغه دغه لایزوزوم دی بریک ډاون کړي دي، په دغسې کوچني کوچني ټوټو بیا په لایزوزوم کې څه رقم وي، په لایزوزوم کې به بیا دوی موجود وي. تاسو دا توري توري د مثال په توګه سره دا ټوټې چې ویني، د مثال په توګه دا د دغه ټولو شیانو چې شي دي، مثلا هغه د دوی کوچني کوچني ټوټې دوی نور څه په وسوله بریک ډاون سوله. اوس نو کله چې دغه بریک ډاون سوله، دوی نور مثلا په ډیرو کوچني کوچني ټوټو باندې وویشل سوه، بیا لایزوزوم چې شي کوي،
د هغه څه وروسته لایزوزوم د مواد و سایټوپلازم ته څه کوي؟ آزادوي. دا مواد به د لایزوزوم څخه چیرې راووځي؟ دا مواد به د لایزوزوم څخه راووځي د مثال په توګه سره چیرې؟ و سایټوپلازم ته. تاسو فرض کړئ چې مثلا دا څه شي دی؟ دا د مثال په توګه سره هغه مواد دي چې مثلا هغه څه شي سوله، هغه مثلا ماکرو مالیکولز دي یا هغه غټ غټ مواد دي چې هغه نور په کوچني کوچني ټوټو باندې وویشل سوله. دوی چې شسوه په کوچني کوچني ټوټو باندې وویشل سوله او اوس دوی چې شسوه د لایز یعنی دوی له منځه ولاړله. وختي خو دوی غټ غټ مثلا مالیکولونه و چې دوی یو مشخص کار سرته رسولی سوی، مګر په لایزوزوم کې دوی ټوله په کوچني کوچني ټوټو باندې وویشل سوله چې اوس دوی چې شي دي کوچني کوچني مالیکولونه دي یا ډېر کوچني کوچني مواد دي. دغه مواد چې دي دا بیا یا چې شي کېږي دا مواد یا د ننه په حجره کې سره راټولیږي. د ننه په حجره کې مثلا په یو ځای کې دي ټوله څه کېږي مثال په توګه سره راټولیږي، دلته په دغه حجره کې بیا څه رقم کېږي؟ پاتې کېږي. نو دغه مواد چې هغه څه وسي چې هغه د لایزوزوم څخه د باندې راووځي او بیا د ننه د حجرې په سایټوپلازم کې دي مثلا سره راټول سي او په یو ځای کې پراته وي، دې ته خپله چې ویل کېږي دې ته لیپوفیوسین ورته ویل کېږي. دغه موادو ته بیا چې ویل کېږي دې ته لیپوفیوسین مواد ورته ویل کېږي. یعنی هغه مواد چې مثلا لایزوزوم ته رااله، په لایزوزوم کې بریک ډاون سو، لایزوزوم چې بیا کله دوی سایټوپلازم ته واستوله نو دوی په هغه سایټوپلازم کې مثلا په اناکټیو شکل سره دوی په هغه سایټوپلازم کې په مثلا سره راټول سول، یو ځای سره ځای پر ځای دي. دغه موادو ته بیا چې ویل کېږي د موادو ته لیپوفیوسین ورته ویل کېږي. اوس نو لیپوفیوسین چې بیا دی دا بیا موږ ته چې راشي لیپوفیوسین چې بیا دی دا بیا موږ ته د یوې حجرې ایج راشي. د یوې حجرې چې راشي په ایج کې دا ډېر مهم رول لري. هر څومره چې په یوه حجره کې ډېره اندازه سره لیپوفیوسین موجود وي، هر څومره چې په یوه حجره کې په زیاته اندازه سره لیپوفیوسین موجود وي هغومره هغه حجره زړه وي. ولې لایزوزوم یې په هغومره اندازه سره ډېر کار سرته رسولی نو د حجره څه رقم ده؟ حجره زړه وي یا هم څه رقم وي؟ اولډ وي. او کله چې بیا لیپوفیوسین په یوه حجره کې کم وي نو هغه حجره بیا څه رقم حجره وي؟ ځوانه حجره یا نوې حجره چې هغه ډېر کار یې سرته نه وي رسولی. یا دغه مواد څخه بیا چیرې استفاده کېږي؟ یا خو د دوی څخه لیپوفیوسین جوړیږي او یا د دوی څخه بیا په میټابولیک ریاکشن کې استفاده کېږي. په دې څخه بیا چیرې استفاده کېږي؟ یا په میټابولیک ریاکشن کې استفاده ځینې کېږي او یا دوی څه کېږي؟ د دوی څخه بیا لیپوفیوسین جوړیږي. یا دا مواد د دوی څخه کله چې مثلا د لایزوزوم څخه راووتله دا بیا د حجرې څخه د باندې استول کېږي. د باندې څه کېږي؟ د حجرې څخه د باندې استول کېږي او هلته بیا د دې څخه نور حجرات مثلا دا اخلي کوچني کوچني مالیکولونه دي. هر حجره چې مثلا هر شي د ضرورت ولري هغه بیا دا څه کېږي؟ اخیستل کېږي. معنا بیا دغه درو طریقو سره دغه مواد څخه بیا وروسته استفاده کېږي. دا و د لایزوزوم اوله وظیفه چې څه رقم د دوی اوله وظیفه چې شي ده؟ د دوی اوله وظیفه ده ماکرو مالیکول ډیګریډیشن، د غټو غټو مالیکولونو له منځه وړل، د هغو په کوچني کوچني ټوټو ویشل. څه رقم دا کار سرته رسیږي؟ په مکمل ډول سره مو راشروع کړئ او پر دغه ځای باندې د دې د لومړۍ وظیفه چې ده هغه پای ته ورسېدل. راځو د لایزوزوم دوهمې وظیفې ته. د لایزوزوم دوهمه وظیفه چې ده هغه چې شي دی هغه آټولایسیس دی. چې شي دی؟ آټولایسیس. اټولایسیس څه ته ویل کېږي؟ اټولایسیس دې ته ویل کېږي کله چې تاسو فرض کړئ چې دا یوه حجره ده. کله چې یوه حجره یعنی په مکمل ډول سره خراب سي دې ته چې شي ورسېږي؟ دې ته مثلا داسې اکسټنسیو ډیمیج دې ته ورسېږي یا داسې تاوان و دې ته ورسېږي چې هغه څه رقم وي چې هغه ریپیر کېدلی نسي. دا څه رقم وي؟ بیانډ ریپیر وي. دا ریپیر کېدلی نسي، بیرته نسي جوړېدلی. کله چې یوه حجره څه وسي، یوه حجرې مالیکول دننه ارګانیلونه حجره دومره خرابه سي، دومره دا ډیمیج سي چې نور دا ریپیر کېدلی نسي. نو په دغه وخت کې په دا حجره کې دننه چې کوم لایزوزومونه دي دوی څه شي کوي؟ په حجره کې دننه چې کوم لایزوزومونه دي دغه لایزوزومونه دا څه شي کېږي؟ رپچر کوي. دا رپچر کوي او د خپل ټوله مواد په دې کې چې مثلا څه شي موجود وو، په دې کې چې کوم پروټیز موجود وو، په دې کې چې کوم د مثال په توګه سره نوکلیز موجود وو، په دې کې چې مثلا کوم ګلوکوسایډیز موجود وو، چې پکې کې موجود وو ګلوکوسایډیز پکې کې موجود وو، او همدارنګه په دې کې چې کوم لایپیز موجود وو، دغه ټوله به د حجرې د سایټوپلازم ته څه وسي؟ د حجرې د سایټوپلازم ته به دوی ټوله آزاد سي. نو کله چې دغه ټوله د لایزوزوم پروټینونه یا هم د دوی انزایمونه چې دي په حجره کې پر ټولو شیانو باندې اټاک وکړي، پر دوی حمله وکړي، نو دا په تدریجي ډول سره ټوله له منځه وړي چې په نتیجه کې یې حجره له منځه ځي.
نو دا اوس د لایزوزوم درس چې په دې کې موږ د لایزوزوم ساختمان او همدارنګه د هغه وظایف زده کړله. که چیرې تاسو په هر ساختمان یا په هر وظیفه کې مشکل لري، کولی شئ چې په کمنټ باکس کې ولیکئ. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.